کرامات. زموږ نن د ډیر لوی او نامتو خوشحال خان خټک بابا 331 تلین دی. دا هغه بابا دی، هغه خوشحال دی چې پښتنو ته یې ډیر څه په میراث کې پریښي دي. خوشحال خټک هغه څوک دی چې که د ده دیوان څوک ولولي او د ده نور لیکلي آثار ولولي، یقینا چې یو پښتون، یو افغان ځان ته ډیر څه لاسته راوړلی شي او د هغه لاسته راوړنې په برکت به خپله خاوره ته ډیر څه ورکړي. ملګرو، د وطن شاړې غرونه او د دشمن حملې به موږ او تاسو شنډوو، بل څوک نه راځي. هیڅوک ستا په درد نه دردیږي او که دردیږي وس به یې درته نه رسي. نو له ځانه به د بدبختۍ دغه پیټی په خپله لرې کوو، له خپل وطن نه به د بدبختۍ پیټی په خپله یوې خواته کوو. دا به زموږ د مټې زور وي، خپل زور، خپلې مټې، دا زموږ او ستاسو ښایست دی. راځو ملګرو د امام کرنل امام د کتاب 5مه برخه ته. دغه کتاب به موږ ته یو د ژوند هغه لار راوښیي چې یعنی په خوږه کې یا د اسلام په جامه کې موږ له دشمن نه ځانونه څنګه وساتو. مننه، ډیر توضیحات نشم درکولی، یو څه وبخښئ چې بیمار یم. نو ستاسو په خدمت کې، ستاسو په چوپړ کې د کتاب 5مه برخه ستاسو سره شریکوم. کله کله چې زه هغه وختونه د نن ورځې وبخښئ د نن ورځې دغه سرخط یې دی د سپین بولدک فتحه او د طالبانو شهرت. ملګرو دغه در سره شریک کړئ په نورو ګروپونو کې، مننه به مو وي تر څو ډیرو ملګرو ته ورسیږي. د سپین بولدک فتحه او د طالبانو شهرت. کله کله چې زه هغه وختونه یادوم نو حیران شم چې موږ څومره تکلیفونه په ځان تیر کړل، موږ څومره سختې ومنلې، خو نن یو شمېر کسان راپورته شي او موږ ته سپکې سپورې وایي. که زموږ ملګرو د پاکستان پر ځای کوم بل هیواد ته دومره خدمت کړی و، نن به یې مجسمې په واټونو کې جوړې وي او خلکو به یې احترام لپاره ګلونه راوړل. دا خو یو خو چې د چا په وژنه باندې ته ځان اتل بولې، دا په خپله باندې یو غلط کار دی. امکان نه لري چې ستا مجسمې څوک جوړې کړي ولې چې ته قاتل یې. او بل ستا مجسمې به ولې نور جنرالان جوړوي، ځکه چې هغه جنرالان خو د یو خاورې لپاره نه دي وخته، له خاورې لپاره نه دي اخته، هغه خو د خپلو جیبونو د ډکولو لپاره اخته دي، پنجابي جنرالان. نو هغه به د بل جرنیل دغه څنګه مجسمې یا څنګه یادګارونه خو نه جوړوي د نورو خلکو. د کندهار ولایت د سپین بولدک د جګړې کیسه به درته وکړم. وروسته له هغې چې طالبان په میوند ولسوالۍ کې ځای پر ځای شول، نو حساسیتونه زموږ پر وړاندې زیات شول. ما ته ځینو جهادي قومندانانو په مخابرو کې وویل چې ستاسو ملګري د طالبانو سره یو ځای شوي او زموږ پر وړاندې جبهې جوړوي.
ما هغوی ته دلاسه ورکوله چې موږ هیڅ قسم مداخله نه کوو او کوم پاکستانی طالبان چې دوی سره دي موږ به کوشش وکړو چې هغه د دوی له لیکو په شا کړو، خو ډیرو هغوی ته د قناعت وړ نه و. موږ باید یوه لنډه او خوندي لاره کویټې ته درلودلی چې د اکمالاتو ترڅنګ مو په هره سخته کې د سرحد خپلې غاړې ته کمپونو ته رسیدګي کولی شوای. د دې لپاره د سپین بولدک ولسوالي ترلاسه کول ډیر ضروري وو، ځکه چې زموږ یو شمیر هغه افسران چې د طالبانو سره په میوند ولسوالۍ کې وو هغوی یو ډول محاصره وو او هیڅ قسم آزاده لاره مو نه درلوده. د طالب مشرانو بیړه د کندهار ولایت واک کې راوستلو ته وه، خو زموږ مشوره بیا دا وه چې پرته له پوره اکمالاتو او زیاتو وسلوالو همدا ډول پرته له یوې پاکې لارې نه باید موږ یوې سختې جګړې ته ودانګو. که هغه مهال موږ د کندهار ولایت ته دننه شوي وای نو موږ په یو مهال د څو حزبونو سره به جګړه کې کېدلو. اوس مهال د طالبانو د وسلوالو او د حزب اسلامي د قوماندانانو ترمنځ کړکېچ یوه د وړو پوزه موږ ته ایښې وه او خلکو فکر کولو چې ګوندې دا د حرکت اسلامي او حزب اسلامي د قوماندانانو ترمنځ جګړه ده، نو ځکه یې زموږ ملګرو ته چې د طالبانو لیکې کې وو مشکل نه جوړولو. وروستۍ پریکړه همدا شوه چې موږ به برید په سپین بولدک کوو. لومړی به د ولسوالۍ مرکز ته یوه ډله وسلوال مجاهدین دننه کوو او بیا به حمایوي ډلې راپورته کوو. زما په جګ ملا محمد ډیر باور و، هغه چې ما د روزنې کمپونو کې د یو زړور او نه ډارېدونکي سرتیري په توګه تجربه کړی و. دا جګ ملا محمد چې کوم و د ده په اړه به تاسو ډیر څه نه وي اورېدلي، خو دا ډیر تکړه مجاهد و. زه چې د کومو 15 مثالي ځوانانو یادونه کوم، جګ ملا محمد له هغې ډلې یو و چې موږ سره ډیر وفادار تر اخره پاتې شو. یعنی د دوی سره تر اخره پاتې شو ځکه چې دا یو ساده و، بې عقل و، د افغانانو وژنه ورته جایزه ښکارېده. د پنجابي کوماندا وه او وژل یې خپل ورونه. مخکې له دې چې سپین بولدک باندې برید وکړو ما په کویټه کې له خپلو ملګرو مرسته وغوښته او د دې ولسوالۍ دننه ملاتړي کسان مو باید طالبانو ته پیدا کړي وای. ما ته یو لیست راکړل شو چې په هغې کې د ډیرو نومونو ترڅنګ په 2 نفرو زما سترګې ونښتې. په دواړو مې شک راغی چې دا کسان ما چرته ګوندې کتلي. د اشخاصو اړوند اسناد او مدارک مې اړول چې ومې موندله. یو یې ملا رباني و او دویم یې ملا دادالله. ملا رباني او ملا دادالله دا هم هغه 15 مثالي ځوانانو د لشکر پیاوړي مجاهدین وو چې زړه مې غواړي تاریخ یې د سرو زرو په اوبو ولیکم. یعنی دوی غواړي چې تاریخ یې د سرو زرو په اوبو ولیکي. څه معنا چې یعنی پنجاب ته چې چا څومره ډیر خدمت کړی د هغو تاریخ په سرو زرو ولیکي. ما سره د روزنې پر مهال هغوی ځوانان وو، اوس یې عمرونه پاخه شوي وو. ما له خدایه ډیر شکر وکړه چې زما ورک بچي یې بیرته زما مخ ته ودرول. یعنی یو پنجابی جنرال دا وایي چې دا ورک بچي وو زما، کنه دغه طالبان یادوي چې دا ورک وو او دغه دی ما ته راغلل لکه د خپلو بچیانو دغسې مې احساس کړو. څه معنا چې یعنی د ده لپاره یې افغانان وژل، خپل ورونه. داسې مې ګڼله لکه هر څه چې خدای زموږ په خوښه کوي.
یو ورک ملګری را پیدا کېده او د طالبانو ډله قوي کېدله. د 1994 زېږدیز کال د اکتوبر په 9مه نیټه مو په میوند ولسوالۍ کې 2 لارې موټرې له مجاهدینو ډکې کړې چې د مجاهدینو شمیر کابو 40 وسلوالو ته رسېدلو. په دوی کې 20 تنه زموږ ډېر تکړه کمانډو ځوانان وو چې پګړۍ یې په سر کړې وې او د طالبانو سره اوژه په اوژه د سپین بولدک په لور روان شول. یعنی پنجابیان کمانډران هم وو په دې لیکو کې. او د طالبانو سره اوژه په اوژه د سپین بولدک په لور روان شول. د جګړې لپاره د جوړې شوې نقشې له مخې مو ملا دادالله چې ډېر تکړه راکټ ویشتونکی و مخکې له مخکې د خپلو ملګرو سره سپین بولدک ته لیږلی و. دا 2 موټره مجاهدین مو د جګ ملا محمد او د ملا محمد په نوم د یو بل قوماندان په مشرۍ روان کړل. یعنی دوی دلته داسې یادوي 2 موټره مجاهدین، یعنی لکه مال، لکه 2 موټره اوړه، لکه 2 موټره پیاز، یعنی په دې ترتیب باندې یادوي. خو خیر پردی ماش د پردی مورګانو زمنو ځکه یې داسې یادوي. خو نن باید له جګړې نه لاس واخلو، له پردو خلکو په غولونه کې را نه شو. د دویم ملا محمد بیا د طالبانو په اسلامي امارت کې د پوځي زده کړو او مهارتونو له کبله تر ډیره د جنوب په برخه کې نظامی قوماندان پاتې شو. ملا محمد د جګړې نظامی تاکتیکونه ډیر ښه زده کړي وو او د استخباراتي معلوماتو په شننه او تفکیک کې پوره مهارت درلود. بله ځانګړنه یې دا وه چې د جګړې د نقشې په عملي کېدو کې ډیر ځیرک و. د هغه له کارنامو به چې زه خبرېدم نو حیران به شوم چې ځینې هغه ځایونه چې زه به پکې بند راتلم خو ده به یوه ډیره ساده د حل لاره ورته پیدا کړه. د طالبانو اسلامي امارت هغه مهال ډیره سخته ضربه وخوړله کله چې زموږ د کلونو دوست او آشنا شو. په بیړنۍ حالت کې بل داسې څوک نه و چې ټوله جګړه کنټرول کړلی شي. نو طالبان ډیر په شا راغلل. په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا مهال د حزب اسلامي وسلوال په واک کې و. د حزب اسلامي د قوماندان نوم اخترجان و خو هغه د جګړې لپاره هیڅ قسم چمتووالی نه درلود. د اکتوبر 10مه نیټه وه چې د طالبانو د اسلامي امارت مجاهدین د بولدک ولسوالۍ په مرکز کې له بندو موټرو راښکته شول او هوایي فیرونه یې وکړل ترڅو چې د اخترجان وسلوالو جګړې ته ځان چمتو کولو. نو طالبان توانېدلي وو چې مهمې برخې په خپل لاس کې ونیسي. لومړی خو اخترجان جګړه ونه کړه خو کله چې اراده وکړه نو د ملا دادالله لخوا له سختو ګزارونو سره مخ شو. د اسلامي امارت مجاهدینو په ډیره اسانۍ د بولدک ولسوالۍ ونیوله او په دې سره په پښین، چمن، بولدک، د کوټې ښار او حتی د نړۍ په رسنیو کې یوه غوغا جوړه شوه. د پاټکیانو نه چې خلک په تنګ شوي وو د طالبانو سخت تود هرکلې یې وکړو او هر ډول مرستې طالبانو ته راماتې شوې. زموږ هم دا توقع نه وه چې طالبان به دومره ژر دومره ستره بریا ترلاسه کړي او هغه به د نړیوالو پام ځان ته رااړوي او طالبان به د یو ځواک په توګه مطرح کیږي. زموږ د ISI یو بل افسر چې تازه کندهار ته راغلی و له ما وغوښتل چې ملا محمد عمر اخوند رسنیو سره له خبرو ډډه کوي او ډیری رسنۍ غواړي چې د طالبانو په اړه پوه شي څه وکړو. موږ په بیړه یو تکړه ځوان ملا خیرالله خیرخوا چې ډیر فصاحت یې درلود یو لنډ کورس لپاره اسلام آباد ته ولېږه خو هر څه دومره په تیزۍ سره روان و چې په لومړي ځل موږ د یو سخت مشکل وخت سره مخ شو چې خپل کارونه مو په سمه توګه نشو مدیریت کولی. موږ نه غوښتل دومره ژر د طالبانو په اړه هر څه خپاره شي او هغه د نړۍ د میډیا په پرده راښکاره شي.
دا مهال زما د شاګردانو له ډلې ډېر تکړه مشرانو کې ملا محمد عمر مجاهد چې هغه به په لومړیو کې خپله ځان ته اخوند ویل، ملا رباني چې د ملا عمر مرستیال شو بیا او په ملا معاون باندې هم مشهور و، ملا دادالله اخوند، ملا برادر د ملا عمر ډېر تکړه ملګري دي او زموږ یو له خاصو شاګردانو څخه دي. په نظامي برخه کې پوره مهارت لري او په کندهار کې ډېر نفوذ هم درلود. د پوپلزي قبیلې څخه ده. دا هغه شخص و چې ملا عمر ته یې حامد کرزي وړاندیز کړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې دنده ورکړي، ځکه د کرزي ډېره ښه انګریزي زده وه او کورنۍ یې د ملا برادر سره ښې اړیکې درلودې. ملا نورالدین ترابي چې د امارت د عدلیې وزیر هم پاتې شوی دی، ملا برجان، ملا عبدالرزاق چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی، ملا محمد جگ ملا محمد، قاري احمد الله چې په اسلامي امارت کې د کورنیو چارو وزیر او بیا تر مرګه د طالبانو د استخباراتو عمومي رئیس پاتې شو، ملا نورالله نوراني چې د شمال تنظیمه رئیس او د بلخ والی هم و، مولانا جلال الدین حقانی، ملا اختر محمد منصور، ملا عثماني، ملا یار محمد، ملا عبید الله اخوند چې د اسلامي امارت پر مهال د طالبانو دفاع وزارت یې مخته وړه، ملا هیبت الله اخوند، ملا عبدالرقیب او داسې څو نور کسان چې د اسلامي امارت په جوړولو کې اهم لاس وو. دا کسان یا خو سره بیخي را نږدې شوي وو او یا هم په اړیکو کې وو چې په نورو سیمو کې چې د دوی اړوندې وې څنګه جبهه سازي وکړي. د سپین بولدک فتحه کې زموږ یو اساسي هدف دا هم و چې هلته موږ د وسلو یو ډېر لوی ډیپو هم درلود او هغه باید طالبانو ترلاسه کړی وای. یعنی دوی وار د مخه ډیپو سلاوي ځای په ځای کړی وي، نو هغې ځای ته د طالبانو رسیدګي مهمه وه د دوی لپاره. په بولدک کې د پښې د غره ډیپو په اړه راته څو ځلې استاد برهان الدین رباني هم ویلي وو چې هغوی ته په ورسپارلو کې ورسره مرسته وکړم. هغه ډارېده چې هسې نه د حزب اسلامي لاس ته ولویږي، ځکه دغه ډیپو چې د روسانو سره د جهاد له وخته پاتې وه ډېر زیات مهمات درلودل چې د څو میاشتو دوامداره جګړه یې پر مخ وړلی شوه. د اونۍ په تېرېدو سره په بولدک کې د طالبانو شمیر زرګونو ته ورسېده او د طالبانو مشران او زموږ ملګري په ګډه لګیا وو بېلابېلې جبهې جوړولې. ما پسې له پاکستانه عاجل خبر راغی چې ځان ورسوم. په کویټه کې مې خپل مرکز سره اړیکه وکړه، خو چا پوره معلومات را نه کړل چې دا څه لپاره مې غواړي، نو ځکه وارخطا شوم. ملګرو په دې ځای به یې بس کو. 5مه برخه. مننه له ستاسو نه. د شیراز خان مومند د پی ټي ایم یو ډېر برحاله لیکونکی او غړی و، پښتانه ورباندې ویاړي. هغه د دشمن له پنجې را خلاص شوی دی. ټولو ملګرو ته تبریکي وایو، پې خوشحاله یو. یقینا چې شیراز مومند فکر کمه 6 میاشتې دي، 7 میاشتې په جیل په بند کې تېرې کړې. پنجابیانو نیولی و چې ته د پښتنو لپاره لیکل مه کوه، نو هغه را خلاص شوی دی. دا یو ملګری لیکي چې هغه را خلاص دی. هغه خبر موږ اورېدلی و، ډېره د خوښۍ خبره ده. موږ به وړاندې ځو، موږ به خواري کوو. د ځوانانو ذهن سازي عام ساده خبره ده، ډېره مشکله دغه نه ده چې موږ ورته داسې لوی ساینس ووایو. عام ساده خبره ده. پنجابی ولې خوشحال دی؟ زه ولې خوشحال نه یم؟ د پنجابي هر څه اسانتیاوې شته، زما نشته، او زما
د ځوانانو لپاره مکتبونه ښوونځي نشته، د پنجابي لپاره شته. زه روډونه نه لرم. یو عام ساده فکر وکړئ ځوانانو، عام ساده فکر. زما په وطن کې جنگ دی، په پنجاب کې جنگ نشته. زما معدنیات زه نه خورم، بل څوک یې خوري. زما جینکۍ په آرام ښوونځي ته نشي تللی، د پنجاب ټولې جینکۍ ښوونځي ته ځي. یعنې دا فرق واضح کړئ چې زموږ او د دوی په ژوند کې دا فرق ولې دی. بیا هغې نه وروستو دې ځای ته دې نقطې ته فکر کوئ چې دا فرق چا راوستی دی، موږ چا ځورولی یو، د دې پرمختګ مخه زموږ نه چا نیولې ده. دغه ذهن سازي د ملایزم یا د طالبانیزم که نه، چې کومه اصل د اسلام خلک نه دي بلکې د پښتنو د غولولو لپاره دي که نه، نو دا چا راته جوړ کړي دي. د دې د لارې زموږ مشران چا ووژل، زموږ ځوانان څوک بې لارې کوي. فقط دې نقطې ته فکر کوئ، ساده خبره ده. پنجابی ولې ښه ژوند کوي، زه ولې ښه ژوند نه کوم. دا مهم دي. او د دې ښه ژوند مخه چا نیولې ده؟ پنجابي جنرالانو نیولې ده، پنجابي خفیه ادارو نیولې ده. بس دا وړه خبره ده، دا په ذهن کې وساتئ. مننه، خدای دې وکړي چې تاسو راته روغ رمټ وئ. او دغه د کرنل امام نن مو 5مه برخه ډیره کمه ولوستله، بخښنه غواړم. نو مخکې در سره شریکه کړئ. مننه به مو وي ملګرو سره، تر څو ډېر ځوانان په دې پوه شي چې دشمن مې څوک دی. چې دشمن دې وپېژندو، بیا ورته لارې نیول، لارې سنجول، دا بیا ګران کار نه دی. مننه ملګرو، په لوی الله مو سپارم او ستاسو خوښي غواړم، ستاسو آبادي غواړم، د لوی افغانستان د هوساینې په هیله. ښه وخت.